زه هغه بله ورځ سحر کې څه خوارۍ له تلمه د خپله کور او مراوتې مزدورۍ له تلمه یوې ماشومې بچنګۍ ته زما پام شولو په یو ځای ودرېدم وجود مې داسې جام شولو په ما تیاره شوله په سترګو مې ماښام شولو زه هغه بله ورځ سحر کې څه خوارۍ له تلمه د خپله کور او مراوتې مزدورۍ له تلمه د یوې ماشومې بچنګۍ ته زما پام شولو په یو ځای ودرېدم وجود مې داسې جام شولو په ما تیاره شوله په سترګو مې ماښام شولو یخه یخني و تور سحر یخه سیلۍ لګېده د زړه نه داسې وته سم لکه ګولۍ لګېده ورته کتی مې نه شو زړه کې مې ګولۍ ماتېده ماشومه نه وه خو زما سره الفاظ نشته زه څه ووایم ماشومه نه وه خو زما سره الفاظ نشته زه څه ووایم زه به د چا نه ګیله وکم زه به د چا بد د چا به ښه ووایم د دې نیمګړې زندګۍ به څه خواږه ووایم څادر یې هم نه و په سر یې یو نرۍ شانلو پټۍ په ویښتو پرته وه څادر یې هم نه و په سر یې یو نرۍ شانلو پټۍ په ویښتو پرته وه پیزار یې هم داسې څه ښه نه و کمزوري شان ما پې اواز وکړو بچیه ولې داسې په تلوار درومې ما پې اواز وکړو بچیه ولې داسې په تلوار درومې دومره په منډو سحر کې په دې لار درومې بچیه خیر دی که ته هسې په څه کار درومې ویلې ناوخته کېږي ویلې ناوخته دی زه ځکه لږ تلوار کومه دلته نږدې د چا په کور کې د روټۍ په عوض کار کومه د غربت نښې په مخ وي غریو نیولې شول د غربت نښې په مخ وي غریو نیولې شوله یو ښه ساعت له هلته خپلېولې شوله ملګرو ویم درته چې دا په ژړا ولې شول په ژړا نه وه خو انداز یې د ژړا ښکارېده د هغې مخکې هر فریاد داسې صفا ښکارېده قصه یې ما ته څه په دا رنګې رښتیا ښکارېده خواله مې راغله ویل زه ځکه دا تلوار کومه په ما ناوخته دی د یو بیګم په کور کې کار کومه په ژړا نه وه خو انداز یې د ژړا ښکارېده د هغې مخکې هر فریاد داسې صفا ښکارېده قصه یې ما ته څه په دا رنګې رښتیا ښکارېده خواله مې راغله ویلې ځکه دا تلوار کومه په ما ناوخته دی د یو بیګم په کور کې کار کومه ویلې ځم په ما ناوخته کېږي ځمه چې لږ ناوخته شي بیا راته قارېږي ځمه بیا وایي ستا د لاسه په بچو ناوخته کېږي ځمه د کور کارونه مې په سر دي ورته ځان رسوم هغوی ته ناشته تیارومه ورته ځان رسوم هر یو بچی له یې روټۍ تر دسترخوان رسوم ورله بوټان پالش کم ورله کپړې سرې کم ناشته چې وکړي لا وزګاره نه یم ټول کور صفا کړم چې وزګارېږم ماښام وي له وختي نه خو ما نه راپرېږدي چې وزګارېږم ماښام وي له وختي نه خو ما نه راپرېږدي اکثر غوسه شي په ما د پټو ګزارونه کوي خان هم اکثر په ما د لتو ګزارونه کوي او اکثر مې دومره ووهي چې 2-3 ورځې وجود خو مې سم دردونه کوي د دغه وجې نه ماما په منډه منډه ځمه اوږده پرېږدمه او په دغه لاره لنډه ځمه ما ورته ویل ولې ستا بابا نشته بیا مې ویل ولې ستا لالا نشته سترګې یې ډکې شوې د اوښکو نه او موسکۍ غوندې شوه سترګې یې ډکې شوې د اوښکو نه او موسکۍ غوندې شوه ویل په کور کې 3 معذوره رونه یو وړوکې خور لرمه یوه پخپله یم یوه بیماره مور لرمه بابا مې شکر دی ژوندی دی راسره دی خو بابا مې شکر دی ژوندی دی راسره دی خو دغه یې وویل او په زار یې راته ښه وژړل زما د زړه نه څوک خبرو ما هم په دې قصه له زړه وتړل اوښکې یې پاکې کړې او بیا یې راته داسې ووی بابا مې شته دی خو شپه ورځې په نشه کې پروت وي کله په دې ځای کې کله په دې ځای کله هلته په کوڅه کې پروت وي
اوښکې پاکې کړې او بیا یې راته داسې ووې بابا مې شته دی خو شپه ورځې په نشه کې پروت وي کله په دې ځای کله هلته په کوڅه کې پروت وي ته زمونږ نه زمونږ فکر کوي نه څه د کور غم کوي بس چې زه څه راوړم هغه نو هغه رانه په یو دم واخلي ما ویل بس بچیه نور غم راله مه زیاتوه بچی مې ولېږل او زه هلته حیران پاتې شوم ملګرو زه هلته ښه خپه په ویر د ځان پاتې شوم زړه مې په پړق و بس زه دومره په خفګان پاتې شوم بچی مې ولېږل او زه هلته حیران پاتې شوم ملګرو زه هلته خپه په ویر د ځان پاتې شوم زړه مې په پړق و بس زه دومره په خفګان پاتې شوم مایوسه راغلمه واپس ما وی الله دې مل شه مایوسه راغلمه واپس ما وی الله دې مل شه عمر رحیمه د بېوسۍ درد به دې ولړزوي عمر رحیمه د بېوسۍ درد به دې ولړزوي د غریبۍ درد به دې ولړزوي د مجبورۍ درد به دې ولړزوي الله دې څوک چاته محتاجه نه کړي الله دې څوک چاته محتاجه نه کړي الله دې څوک